السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي غزل سره. خوږو دوستانو، زه به نن تاسو ته د سویلي پښتونخوا د پښین د سیمې د نوموړي شاعر تقریبا لوی واړی ټول پیژني ښاغلی عبدالباري اسیر صاحب چې د کتاب نوم یې دی د غرول مرینې څوکې. دا د محترم عبدالباري اسیر صاحب دویمه شعري ټولګه ده. له دې څخه به زه نن تاسو ته یو شعر واورومه. دوستانو، ښاغلی عبدالباري اسیر صاحب وایي مینه تل د مینانو تجارت دی. مینه تل د مینانو تجارت دی، دا زموږ د غریبانو تجارت دی. ډیر ارزانه یو پر بل سره خرڅیږي، ډیر ارزانه یو پر بل سره خرڅیږي، دلته جوړ د انسانانو تجارت دی. باروي په مینه کډي بلې خواته، باروي په مینه کډي بلې خواته، تګ راتګ د دې کوچیانو تجارت دی. ښه خوشحاله او خندانه سره نه وي، ښه خوشحاله او خندانه سره نه وي، خوابدي د شاعرانو تجارت دی. دا هم ډېر خوندور بیت دی. خوږو دوستانو، ښاغلی عبدالباري اسیر صاحب وایي ښه خوشحاله او خندانه سره نه وي، ښه خوشحاله او خندانه سره نه وي، خوابدي د شاعرانو تجارت دی. ای اسیره جنگ په دې نړۍ کښې دلته، ای اسیره جنگ په دې نړۍ کې دلته، په رښتیا چې د زنګلانو تجارت دی. ای اسیره جنگ په دې نړۍ کې دلته، ای اسیره جنگ په دې نړۍ کې دلته، په رښتیا چې د زنګلیانو تجارت دی. خوږو دوستانو، ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه.